أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إياي فارهبون سورة اول سورة دا حصہ اولا دا سورة بقری تر قل من کان عدو جبریل پوری لگی دلی الوحدانیت للہ تعالی مشتمل منگرزولی و پسلاست پاربعت ابواب بان دی مرجعنا بعد دا باب ثالث تے دا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آیت نمبر 9 پوری دا باب ثالث دا غیز نبیہ قل من کان عدو لجبریل پوری دا رابع خلاصہ دے باب 11 اوامر یولس اوامر او نواہی ذکر کی اذکروا نعمتی اوفوا بعهدی فارهبون ایایا اوامر دی آمنوا بما انزلت اقیموا الصلاة آتوا الزکاة وارکعوا واستعینوا بالصبر والصلاة ثانیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی واتقوا یوما ندا یولس او دارنگی سنواہی دی باقی اول کافر لا تشتروا بآیاتی ثمنا لا تلبسوا الحق بالباطل لا تكتموا الحق نو خلاصہ او نقول باب چند اوامر و چند نواہی بیانول درې صفات دا غچا چې يهدمون الاسلام اسلام نړیو هغه بیانېږي څوک چې اسلام نړیو به اشتراء الدین کوي کتمان د دین به کوي پاغي باخذ د پیسو کوي او دویم کتمان الحق شو او دریم تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم ترک العمل درې صفات په مقابل کې د مؤیدین دین بیانېږي استعانت بالصبر استعانت بالصلاة ایمان بالآخرہ او په آخر کې بیا آیت نمبر 29 کی ترغیب دے او آیت نمبر 43 کی ترہیب دے په ذکر د ترہیب سره دا باب ختم شوی دی لکه دا مخکې باب هم په ترہیب ختم شو او په تبشیر باندې ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون بشارت اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا وعید تخویف دی ترہیب دی نو دا شان را روان باب هم ختمیږي په تخویف باندې اسرائیل دا لفظ او لغت عبرانی دی چې ایل د دوی په زبان کې الله ته وایي او عبد ته وایي په لغت عبرانی نو د اسرائیل معنی عبد الله او مراد د عبد الله نه د مقام کې یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیہ السلام د دین یو فهم زمونږ استاد تر غدا دا خبره معلومه چې اسماء الله توقیفی دي موقوف بالشرع دي شریعت چې کوم نوم باری تعالی ته نوی خې
نه وضع کې هر کله اسماء الله توقیفی شنو بیا وهابیان اعتراض کوي په لفظ د خدای باندې او وایي چې دا لفظ بطلات دا وضع کول جایز نشو. نو دا مسله یاد کړئ چې اسماء الله توقیفی دي موقوف شرع دي خو په زبان عربي کې که د زبان عربي نه اخواته په بل زبان کې خپل ژبه کې څوک خالق ته سنم وضع کوي دا به جرم نه دی. انګریزان ورته د ګارد دی معبود تاوی ګارد نو ګارد شرط په شریعت کې راغلی او عبرانی ژبه کې باری تعالی لفظ ایل وضع ایل سره عربی نه دی او شریعت زمونږ په عربی باندې خدا د دې په زبان کې د معبود معنا وا نو لفظ خود آی په معنا په خپل غل دنیا ته دا د لم یلد ولم یولد معنا جوړیږي. لم یولد د غیر نه دی مولود نه دی خپل راغلی دی نو دا اسم لیکن معنا د اسم الله دا داسې نزاعی مسله ګرځول په دې الفاظو باندې چاته کافر او بيدین ویل حماقت ده. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي نو تر دې موضوع پورې ذکر د انعامات عامه او ذکر د انعامات خاصه شو بنی اسرائیل او یعقوب السلام یاد کړي نعمتونه زم انعمت علیکم چې کړیو ما پتا سی باندې انعام چې عبارتو د فلق البحر نرستو باب کې داغي تفصیل راځي نجات من فرعون تذلیل الغمام انزال د منو د سنا باز دن بیاو کثرت دن بیاو پتاسو کې ګرځول تاسو ملوکانا انزال د تورات تاسو ته او باقی نور نعم شو دا په بنی اسرائیل زیات شوی او اوفو بعهدی او فوقی په دې زما باندې هغه چې تاسو ما سره کوم وعده کړو الستو بربکم قالوا بلا ومنه او بعهدکم چې ثابت دي و ایایا فرهبون او خاص زمانہ پسویریږي تاسو خاصتاً فی نعمت دی نو دا اذکروا نعمتی اللتی کی دا اللتی انعمت علیکم موصول معصله صفت دا نعمت دی اغا مفعول دا اذکروا دا جمله مقصود بالندا دا او اسرائیل مضاف الیه دا بنی شو دا منادا مضاف شو اوفو بعهدی اوفی بعهدکم اوفی بعهدکم جمله دا جواب امر اوفو بعهدی دا امر دے ضمیر فاعل دے بعهدی ذکر لغو او یا فرقون کی دا یا منصوب دے پا فعل مقدر سرا اوفا زائد دا یا فرحبو ارهبونی ناغا عامل مقدر دی دا قبلی دا ثالث ما عزمرا عامله على سریطة التفسیر نا دریم دا مفعول بهینا چی عامل مقدر رازی اغا مزمر على شریطة التفسیر گرنا لیو او مزمر على شریطة مدا کړیو چې سم واقع شرست تنفع المشتغل عنه بضمیر بحيث لو سلط عليه هو مناسبه لنسبه نو دا یا یو اسم ته ورست تنفع راغلی چې رهبو دی دا فعل مشتغل په ضمیر باندې د یا نه چا اصل کې رهبو نی دی هغه یا حذف شوی ده د وجه د موافقت د فواصلنا
د یحزنون، د خالدون، ارهبون د دې د فواصل او موافقت نه حذف شي او کسره د نون باقی شو علامه داله په حذف د یا باندې لکم کلی دین نو لیا دینی دے دینی الدین نو کسره قائم شو په حذف د یا باندې نورستو فعل مشتغل عنه بحيث لو سلط عليه هو مناسب دلته هو مسلط کا دانن وقایه یا ضمیر مفعول به تلری ک ایا یا فرحبو یا تسلیت ورک نو نسب ورکی نسبه نو قدر شو ایا یا فرحبو فرحبون فرحنی تفسیر اور رهبت خوف مع التحرس تویلش غیره چې پای کې سړی نزان ډیر ساتي کمالیه مراد د عهد نه چې اوفو بعهدی یا خواغه وعده د ازل چې الستو بربکم نو ایمان او طاعت باندې وفا پورا دا رائے د ابو العالیه ده یا اوفو بعهد امتثال د اوامر او ته اشاره ده عبد الله بن عباس یا بعهدی ما عهد لكم فی التوراۃ وفاو کئی پاغ شریعت چی معروف ذکر دی تاسو لرا پا تورات او یا مرادنا علی حد المذکور پدے قول کی لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل اگے ته اشارہ دا او فی بعهدکم چاغ اصابت بدل کم وآمنو عطف کا پوز کو روبان دی آمینو مقصود بالنداء بما انزلتم اے بما انزلتوہو نداما موصولت بعد دی ماتا مقدر دے پسیلہ کی اگا آیت چی دی ماتا راجی دے غزو الحال دا مصدقن تینا حال فعالکم دا غیکی چی دے مصدق لما معاکم لما کم دا موصولا معاکم لما ثبت معاکم نو دا ټوله جمله بسله د پاره تماش دا به مجرور د لام تعلق تر مصدقا شغ حال غیر مقدرا شغ انزلته دی عائد مات ټوله جمله دا سله د ماش مجرور ما دا موصول ما سله مجرور د باش حذف لغو د امینو اغا مقصود نداء اپن اسرائیل و آمینو ایمان روڑی دا میم تا کسرا ورکی سیغا دا امر را فتح ورکلا ماضی سیغا دا ان الذین آمن ماضی جمع سیغا غائب آمینو خطاب دے امر آمینو ایمان روڑی بما پاغ قرآن انزلتو فحال کون دغه قرآن کریم کې چې د مصدق لما معکم دا معروف را چې د ناسخ دی معروف را چې د ناسخ دی نو دا مصدق دی نسخه قرآن کریم د ما سبقادیانو روحي جزئیات کې د چند مسائلو کړی دا اعتقادیات کې دا مصدق دی او قرآن کریم کې د اعتقاد د عمل نزیات دي وعد الت چې کم ذکر دی دلته فرق نشته دی وعید الت ذکر دی دلته فرق نشته دی قص داغو د دې سره مخالف نه دي تسبیحات او ثنا مخالف نه ده دا 1500 احکامات اغم ټول مخالف نه دي بعض جزئیاتو کې مخالفت نو نس خړی قلیل ده زمون د کتاب د اغي د کتب مصدق ده نو معنا موافق ده وبعثت النبی کی صفات د محمد مصطفی کی وعد او قید دعوت الى الله کی ایمان بالله کی دا مصدق دا غیر
ولا تکونوا اول کافر به مکه گئی تاسی اول کفر کون به البان چې قرآن او یا به بما معکم فرم جوړې پاغه سچ تاسو سره دی او د نبی علیہ السلام باندې دا کفر تورات دی ذکر چې پاغه کې د رسول الله مبارک تعریفاتو نو داول کافر ته مضاف شو دا خبر د پاره د تکون اولا ناهیش دا عطف کا پوز کرو باندې یا بنی اسرائیل لا تکونو مقصود بن داشوا ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا او ماخلین بیااتی بکتمان آیاتی زما دایتنو پپټولو سرا ثمنا قلیلا عوض یسرم اشاره دې تر کټول دنیا هم واخلې دا ټول دنیا په مقابل کتمان الحق دا شی قلیل دی قطاع الدنیا قلیل عوض یسر ما خلیدا معنا نه چې لګ ما خلې ډېر واخلې دا ټول دنیا هم قلیل ده نبی آیات حذف د مضاف شبی کتمان آیاتی دایتونو په پټولو سره ولی رستو دلیل لوای ولا تکتم الحق حق م پټوي دوی و پټاو آیت قرآن کریم بعضی د بعضی تفسیر کوي دایتونه بعضی د بعضو تفسیر کوي دویمه سفاره سوره بقره کې د دې کریمه پوره تفسیر راغلی آیت نمبر یوصل سلو رویہ سورہ بقرہ مسفارہ آیت نمبر یوصل سلو رویہ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ان الذين يكتمون یوصل سلو رویا یوصل دریویا نمبر آیت یقینا کسان یکتمون چې پټي مانزل الله ويشترون بیاخلی به پدغه کتمان باندې ضمیر د به دی یکتمون کې مصدر تراجی ثمن قلیلا کما یکلون فی بطون من النار ذکر مفسرین سمره تفاسیر چې وګوري په لاتشت آیات کې قید د بکتمان لګئی بکتمان آیات سکیل فاتش على الرياء یا علی التعلیم یا علی نو یو هدیه دا او یو اجرت دی هدیه جائزه ده بال اتفاق اجرت شی شرط وی شرطیت د مودیوی تعین الوقت او شرطیت د تعین د سامان وی تنخواه چې خلق ورکی چا روزانه دیړی مقرره ورځې به دومره در کوم په دومره ګینټو باندې څوک ماهواري مقرره د میاشتې بلې تنخواه دومره وي د 13 ورځو څوک سالانه مقرره څوک د سیزن مقرره
بادامو سیزن کې به دومره جوارو کې به دومره. نو تعین د مودې او تعین د سمانو دا شرط دی په اجرت. کچرته د دوو شرایطو کې نو یو شرط تعین سمن نو دې ته اجرت نه ویل کېږي. قاضي خان دا ذکر کوي لم یشارطوا وجمعوا له في كل وقت شيئا فليس باجرا. او اکل داغی د پارا حلال طیب، د امام د پارا د معلم د پارا خلکو ټیم پر شی جمع کو چې سره شرط کړي نو لیس باجرا ته اجرت پیل کیږي. نو مسله د هبه او د هدیه چې کومه داغه جایز شو چې شرط د مدینوي او شرط د سمنوي د تعین. دویم صورت د تعین راغی دغه کار دم بکوما دومره تلاوت بد تکوما دومره کال امامت بد تکوما یو میاشت تدریس بد تکوما دومره روپے راکې ټیم معلوم کی پیسې معلوم شو. دغه اجرت مسله نزاعی. نو یو اجرت دی په دم او تعویذ هغه هم جایز دی بل اتفاق. منی عوام جوال دي د خپل مولیانو د کتبونو نه خبر نه او د وابیانو علماوم کتابونو کې دالی کلی دي چې په تعویذ او په دم باندې تعویذ خو روانه غني خو په دم باندې په دم فصل روا دي. دلیل داغه د جواز د پارا حدیث بخاری شریف دی. ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ د یو جماعت د صحابه او صحابه کلی هغه نه شپه وخت شپه ورنکړه بارې واړول په دې کلی کې لدغ پیدا ش سمار چی چلے قلبی کمراقند ترال الدمگر لړۍ روایت د بخاری کې نوم د ابو سعید خدری مذکور نه دی کې مذکور دی اور سره لاړ او پای چې ما دا هغه پاغه چل شوی زبانی لاړې واچولې او وکړه فاتحه شریف می هغه داسې جوړ شو کأنه خرج من عقال ابو چې اوخره ازنګون پړې دی وته خوش کړه ټوپې کړه روغ جوړ پاسه. نو دوی چې ور سره کرت لوي چې تاسو مونږ ته شپه نه کړو یو شرط لرو په دې شرط دمو چې په دیرش ګډان راکړي. بخاری شریف کې دا حدیث دو ځای مکرر دی. په کتاب التفسیر د سوره فاتحه په فضایلو کې دا دیرش ګډان دي چې ګډان یاد کړ چې دیرش براکاو. دویم ځای چې دا روایت بخاری شریف کې راځي نو اغلطه دا ور باندې شرط چې مونږ سره مونږ ته یو راځه کوي عدد نه دی معلوم نو عدد د دې دیر هغه یو منلا د خلاص اصل خوش دیر ګډانه تیوا خپلو کې په اختلاف دا خدای په قران باندې میراثي هغه پوری تفصیل اسلام نه تاسو راغله تاسو وکړه نو محبوب وتو فرمایل آیا نه پوهیږئ تاسو انها رقیہ اما تعلمون انها رقیہ دومره نه پوهیږئ دا خدام دی وجعلوا لي سهما ما تم پکې برخه راکړي. نو دا حدیث صریحه صریح دلیل دی جواز د اجرت همداسې چې دمه وکړو څه دی ورکړه خو هدیه دا خو بالکل یې روانه چا شرط کی چې دومره روپۍ براکه د قشه د نغوړم براکه. زمون حضرت سی په دم باندې د پیریانو په دم باندې چرګا خستا نو پنځ پیریانو بیا خندا کولا ودا د چرګو پیر نو دا احمقان او جهال کدا ابو سعید خدری په زمانہ کې وینو بیا ابو سعید خدری باندې د ګډو د میخه د کاغم
په دم باندې ګډي واخستې کنه بل شی ولې وانه خسته چې ګډي واخست بیا کله دوی وینانو دا تور چرګه کې څه چل دی حیات الحیوان وګورا اتاویز چې کم دی د پیرانو دی او حیات الحیوان دا لیکلی دي چې د توري چرګې په کلمه کې خټه جمع کیږي هغه چې چکړې شي بیا معده کړې شي پسترګو کړې شي بیا سړې پیرین پوری پسترګو بوته کاری معلومه شو چې توري چرګې د پیریانو سره یو رابطه شته دی چې مشایخو په اجازه کې دا شرط کړی بهرحال دا چاخوا خره چې تور چرګه اخلي او ک سپینا اخلي پیسې اخلي او ک چرګه اخلي او ک ګډ اخلي دا خو دا هغه خوخه ده یو سړی امامت کوي د خوخه چې شرط ور سره غنم دیو ک پیسې اخلي نو چې غنم یې کړو غنمو پیر ورته وای دا خوخه ده چې څه شي دا دویم دلیل په جواز باندې ابن کثیر راخسته ده په شرع رسول کې د مسند احمد په حواله باندې هغه یو صحابي قصه کوي چې د نبی اسلام لند سفر کې لاړم مادری عجایب ولیدل وخت کم دی خو غیوا عجیب دا وای دیو ګدر په غاړه او زنانه وا بچي ورسو اخذته الجن پیریانو نیولې دا باز جوهال انکار کوي پیریان نشته او پیریانو تل نشته دي حدیث کې دا راځي اخذته الجن پیریان نیولې او بل روایت کې راځي چې جټکا ور باندې وا نو نبی اسلام ته روړ دا دم کاغدم کو دوی تلاړل چلاړل واپس نورم سا عجایبات لیدلی وی چارالو ازنانه ګدر پغاړه وا ما ته نبی اسلام ویل بیبي ته وایا چې بچی باندې خو دې بیا جټنه راغلي وی چې زوړ لمه ډیره خوشاله شو چې زه خو تاسو ته منتظر یم دو ګډان ور سره وشیء من عقت وشیء من سمن سوچ وړیو پنیر ور سره او دو ګډان ما بچیا غلو به کای ما شومانو کې داد بیا په نه دراغلی خدا واخل نبی اسلام ته ورکو ایما چا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ګډ واپس کا یو قبول کا او پنیر او غوړیم قبول کړل دلته اجرت نه دی ځکه تعین نو شي خو هدیه د پدم باندې لکنن سواډیر د موشي خلق نبی سور کوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل اخر دا رقیه باندې ولې جایزه شو دا نوع د طبابت دا نوع د علماء علت دا وي لکه ډاکټرای باندې تنخواه روا ده کنه د چې پیسې په اخلي ډاکټران فیس اخلي نو دا معنوي ډاکټر دی او دا هغه چې کوي دوم علاج کړي دی حکیم یا اخلي دا شاند معنوي علاج کړي نو یو مسله د رقیه او د دمون شو یا د تعویذ شو هغه باندې اجرت روا ده هدیه خو خود به خود روا ده دویمه مسله د تعلیم دا مسله د تعلیم اختلافی ده د تعلیم او د امامت تدریس امامت یعنی هغه سيزونه چې قرب محض لله تعالی معمول به ګرځيږي دا الله د رضا لپاره معمول به وي منځ دی کې وای کنه امامي کنه دا شان په تعلیم د دین باندې او په تدریس باندې عالم مامور دی اور باندې فریضه را چې دا بکئی نو دا اختلافی دا بیا امام مالک امام احمد امام شافعی دی درې واړی جایز ګڼي تنخواه په امامت تنخواه په تدریس باندې جایز ګڼي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ جایز نه ګڼي دې مسله کې ټول ملګوي چاله بس پنځپیریانو خبره کړي دا موږ مقابله کوو د پنځپیریانو کې خود خپل احناف او د خپل امام سے مقابله دراخسته ده امام سے په مسله د اجرت کې قائل منع باندې ده وای شي په اگر کا ما د مولا لقاری کتاب دلی خدای یو بل کتاب په حواله چې حواله په مولا لقاری سره کړی و
د امام صاحب د قول یو خپل تعویل ذکر کړی وو. کداغه تعویل ثابت شي نو خسته تعویل دی. هغه دالی کلیو چې د امام صاحب او د دریو امامانو اختلاف په جواز عدم جواز کې نه دی. امام صاحب دا نه وایي چې ګینه اجرت ناجایز ده، ټول امامان جایز ګڼي. اختلاف په نفاذ او عدم نفاذ کې دی. جواز او نفاذ فرق لري. جواز او نفاذ فرق لري. وی امام چې دغه اجرت باندې چې کومه اجاره او شو غیر نافذه ده، او درې امامان وایي چې نافذ ده. اختلاف ثمره چرته ښکارا شو. تما سره دلته مدرس وي په مدرسه کې، تنخواه معاینه شو، ما نکړه د محترم او د مدرس لانجر اعلی اسلامي او قضا ته لاړو. د امام په مشروعات شوی دا په هغه شیونو چې قرب الله محض دا خدای تعالی د تقرب ذریعہ دي، پدې کې جاری غیر صحیح دي، غیر صحیح دي، نافذ نه دي. نو د امام سے مذهب کې محترم غټلې دا چې مدرس ته تنخواه نه ورکړي، نه دی ورکړي. د امام او د مقتدیانو لانجه شو. مقتدیانو څه منلیو بیا نه ورکول، قضا ته لاړل. امام کوئی مقتدیانو غټلې دا نه دی ورکړي. دا اجاره غیر صحیحه ده. او دا درې واړه امامان سوې اجاره صحیحه ده. د لانجې په صورت کې چې مولا صاحب التار جماعت سانه دومره سیز مقرر کړي او نه دی را کړي، به په زور مقتدیانو ناخلی مولا صاحب ته ورکړي. ودا د دې دلیل پیدا ویلو وجدا کچرته دا مسله د جواز او عدم جواز نو چیرلې نو دا په باب الامامت کې پکارو، او په فقه تاسو د قدرینه نه برابر ټول کتب پورې او فتاو پورې دا مسله چې په امامت کې نه راځي، دا چرته راخلی تجارت کې راځي، معاملات په باب کې. نو دین استدلال کړیو چې دا امام صاحب او د دوی ونصاب نفاذ عدم نفاذ کراغلی دا چې دا اجاره صحیحه ده که غیر صحیحه ده. اجارات چې تاسو کوم ویلي نو چې اجاره غیر صحیحه ده. ما دیو بل کتاب په حواله د مولا قاری چې ما نه کړی دا زه د مولا قاری په کتاب کې خو دی بل صاحب د کتاب نه دا کتلی. احناف و اسلاف په عدم جواز باندې شو. متأخرین احناف، متقدمین احناف عدم جواز. متأخرین احناف چې کوم دی بیا په دې مسله کې د جمهور مرګري شو. جمهور خو جایز وګڼل، اسلاف و متقدمین احناف غیر جایز یا غیر نافذ وګڼل. متأخرین احناف مرګري دی په دې مسله د جواز کې درې واړه امامانو او مختابیه قول هم دلته د متأخرینو دی. هغه د ضرورت په بنا باندې متأخرین علت دا ویل دي چې کچرته د مدرس د پاره تنخواه مونږ غیر جایز فیصله کو، امامانو ته غیر جایز فیصله کو، نو علما به ټول په روزګار دنیا کې اخته شي او مسله د اشاعت الدین به مهمله پاتې شي. نو ګویا کې د دې نه چور دا شو د متأخرین او احناف باندې چې اخذ د اجرت په تعلیمات او په امامتونو باندې دا قبیح لذات حسن لغیره دی، حسن لغیره د وجه د یو خارج نه دلته حسن پیدا ش چې د دین اشاعت محمل پاتې کېده، هغه د وجه نه دې ته جواز او شو نه قبیح لذاته. نو حنفیت کې مسله پیچیده یو شی چې قبیح لذاته او حسن للغیر وی احراز ته ډیر ضرور وی. دلیل په جواز باندې شته دی. یو خو هغه ادله چې کم دلایل د جواز دی هغه چې کم دی قوی په نسبت سره دلایل د عدم جواز تا چا چې غیر جائز ګڼلي دي. علامه قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پاول جلد 209 صفحه کې د خپل تفسیر د دې کریم د چلا تشترو بیاات ثمنا قلیلا د دې دلان د مسله ذکر کړي. قد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لهذه الآيات وجنا علماء اختلاف
فمنع ذلك الزهري واصحاب الرايه. اصحاب الرايه نه مراد امام سے وقت اصحاب الرايه او ابن شهاب الزهري منع وقالوا لا يجوز اخذ الاجره على تعليم القران لان تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيه الى نيه التقوى والاخلاص فلا يؤخذ عليها اجره كالصلاه والصيام. یو دلیل دلالت تشترو بی آیاتی نش. دویم دلیل دا عبداللہ بن عباس دا روایت نش نبی علیہ السلام فرمائی معلمو سبیانکم شرارکم معلم سبیانکم شرارکم ستاسو دا معشومان و معلمین بدکار استاسو دی ولی اقلهم رحمتا رحمت پکی رحم پکی کم بیتیم واغلظهم على المسكين ومسكين استری یردا خو په بعض معلمینو کې د مدرسو شته. دویم روایت د ابو هريره دی قال يا رسول الله ما تقول في المعلمين لکه درای صدا چې په تنخواه باندې تعلیم ورکړي. رسول الله فرمایل درهمهم حرام پیسې حرام دي وثوبهم سحت جامین د حرام دي وکلامهم ریا. دریم دلیل حدیث د عبادة بن الصامت وای چې ما د اهل صفه او خلکو ته قران کریم خدا یو کس پاغي کې ما ته قوسن لندې راکړه. په ما ځان سره ویل چې دا خو مال نه دی دا مال خستل په تعلیم بخنوي دا خو مال نه دی زپت جهاد کوما سألت عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام نا اصحاب صفه ته تعلیم یو په لندې راکړه دا فقال ان سرك ان تطوق بها توقا من نار فاقبلها. دې خوشاله چې د دې په بدل کې د اور کړۍ دې په غاړه کې پرتې نو واخلا نو هغه واپس رات کړه. دا د مانعين و ادله شو. بیا فرمایي دی علامه قرطبي واكثر العلماء چې دا غینا مالک و شافعي و احمد و ابو سرده قائلین دی اجاز علی تعلیم القرآن نه جائز کړل. دلیل د عقیده پاره د بخاری شریف حدیث دی ان حق ما خصتم علیه اجرا کتاب الله. غراغه چې تاسو په تنخواه خلک کتاب الله دی خلک په غلط او سحر او جادو اخلي ویګم سم تو فرمایي تاسو په دې نشي اخسته وای اخلي. نو حدیث د ان حق ما خصتم علیه اجرا کتاب الله د بخاری شریف جواز دے او په مقابل دا حدیثو کې دا صحیح حدیث دی. بیا الله مقابل د مخ روایتونو جواب کوي واما الاحاديث فليس شيء منها يقوم على ساق. احادیث د مانعين ضعیف دي سند په لحاظ په پوندې نه ودرېږي ولا يصح منها شيء عند اهل العلم بالنقل. ابن عباس سے دے دا غیر روایت سعید اکرما وسعید متروکنا. حدیث دا ابو هريره ده دا غیر روایت علی بن عاصم عن حماد بن سلمہ عن ابي جرهم کړي و ابو جرهم لا يعرف. هر حدیث د ابن الصامت ده رواه ابو داود من حديث مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن النسي عن الاسود بن ثعلب عنه والمغيرة معروف عند ولكن له مناكير او دلی ازامها دا د منکرات او د مغیره نه ده. نو دا حدیث د قوس او د لندې ده نو دی وی هو منقطع حدیث منقطع ده. نو ليس في الباب حديث يجب العمل به النقل. بیا یو حدیث ذکر کوي اکرم سلام فرمای خیر الناس وخیر من يمشي على جديد الارض المعلمون. نو هغه حدیث شرار دی د دې مخالف راغی. فرمای فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار. فدیو بسم الله براءت راشی معلم لرا صبي لرا ابوین لرا. المعلمین تعریف راغله خيركم من تعلم القرآن وعلمه
ګورلته خیر ورته ویلې شوی دی څنګه په نور روایاتو کې ورته شر ویلې کېږي تصره مسله و دي ذکر حاضر بحث کړه زیات زور دې مسله لګو چې احناف په عدم جواز کې قائل دي معروف ده متأخرینو کې جواز ورکړي حسن ذاتی ورکړي قبیح غني خو حسن لغیری چې د اشاعت د دین لاره محمل پاتې نشي د یو ضرورت په بیان د فیصله کړي بیا هم حکم روایت باندې چې در ردم وکړه لیکن بیا هم تر پکار دا دومره روایت چې ضعیفه دي شنو خلاصه او مسله روزي خبره پوه شي او لا تشترو دا خطاب يهودو ته دی دغه استدلال دی نه څوک دا وایي چې دا الفاظ عام دي او عبرت عموم د الفاظ ته نه د خصوص د ثبتا دا جواب بدای چې عبرت عموم د الفاظ ته نه خصوص د سبب په خپل مورد کې په خپل مورد دلته آیت وارد ده په حق د کتمان د حق کې چې د نبی اسلام صفاتونه پټول هغه به پیسې اخستې نو سم څوک د نبی اسلام صفات پټي او د دین مسلې پټي پیسې په اخلي نو دې کې داخل تام شاه خو تر خپل مورادا د مراد ناقه به تعمیم نور کوي زکا هغه عمل د خوارج د بخاری شریف کې د عبد الله بن عمر حدیث دی چې الحروریه من الخوارج هم شرار خلق الله لانهم من تلقي الايات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين حروریه بد خلق دي زکا چې ایتونه د کافر کې نازلی په مؤمنانو چسپانه نو آیت په حق د يهودو کې نازل ده چسپانه په حق د مؤمن کې صحیح نه ده البته خپل مورد پورې عام ده کڅوک کتمان حق کوي نو د آیت پتا دا نه متوجه ده چې ډېر ضرورت مونوي دومره اختلاف چراشي او مسله کې ځان ساتل ته خوي څوک په تنخواګانو باندې لګیاوي نور گزاره کیږي نو نه دی اخلي څه خیر پکې نشته ریخه چا جواب کړي په درجه د لاباسه کې حرام نه به استلی د مکروه تحریمی نه به استلی وي او خلاف اولا خدا دا چې به تنخواه وانه خستلې شي نو څه نه دی او بیا د 400 طالبان یو طالب ماته انت هټول نشنلیان دي دا نشنلیان د مليانو ډېر قران دی وسره نو ما تراغه چې کې امام مې تنخواه دشته دی بیا مې 100 روپۍ دی 200 روپۍ نو ما یک ورځ د قیامت کې باری تعالی ته وایي دا قیمتي عبادت منځ دی او په باندې ورته خرڅ کړي دی نو ته بس جواب مې روپۍ خو اور باندې چا خلی وېڅنګه مې ته سوچو کا ډېر شورزي دي پمیاش کې پنځه منځونه شو یو نیم سل شو او تا 200 اخلي نو کې یو نیم سل وینو په ورو په دې مو او زه ته 200 اخلي نو په باندې ورو په مونږ یاره وې دې ته خو ما خیال نو چې زلاړم خواب بندو مې ته اعلانو کا خدای تعالی به نور لارې پتا را کوله کی اعلان کړي ولتا بیا ډېر وخت بعد اوسم کله کله راځي ډېر خوشاله دی وی ډېر روپۍ وسره کوي راته سره کوي مې ګور هغه وخت کې خاصه ټټوي کنه تاریخ خستا راغي مزدور هر سړی بدل طبق بق کېدا او نیغ کېدا بدل زمای وخت کې طالب بدلته چراله مت 100 روپۍ تنخواه مې دا کړتي به جمعات کړتي طالب پکې ولګو طالب دا کار ولي وکاو طالب دا کار ولي یاره ما دا تاسو را تنخواه دی په بلا پسې تاسو را تنخواه نه زما توبه ده دا بیل نشي اخلاصول دا بم ز خلاصوم خدا کړته مکه طالبانو بس خدای تعالی د شر نه وسات د خیر تمه چې څوک مقتدی ته کوي دغه غټ احمق نشته بل مقتدیانو نه بل اثر خیر تمه او دا شر نه چې شر نه بد شي کنه بس دا خو مقتدیان دي د زمانہ کې ښا خیر چاته نه رسیدا رسي نو بیا به لزل درته یادای لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى خو جوحال دي کنه دې نه څه خبر دي خبر در سره کی بل بیا در باندې چسپانه ادامه کړیو در سره دازمایو ته
نصیحتي او د خیر خواهی خبرې وي مشورې وي تاسو سره څوک مجبور یا خلی مفتابی قول آخرینو دی د جواز دی زمونږ احنافم متأخرینو قول پس ذهاب کړي لا تشتروا بکتمان آیاتی ثمن قلیلا ویایا فتقون دلته مغه ترکیب کم ترکیب چې دی یا فرحبون کې کړو او دا قلیل صفت د سمن شو دا مفعول د تشوشو بیااتی ظرف لغو شو دا بعطف کې پوذکرو نه مقصود بالنداء یا بنی اسرائیل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون لا تلبسوا الحق اي لا تخططوا الحق مګړ وډوي حق لره بالباطل وتكتموا الحق عطفكا وتلبسوا باندې دنا هیلان دی بداخل شي ولا تكتموا الحق او حق مپټوي او کواو حالیه شنو مثبت معنا څه کیږي مګړ وډوي حق د باطل سره حال کون ستاسه کی تاسه چې تکتمون الحق حق پټوي دام کوي وانتم تعلمون او حال دا دیتا سو چې تعلمون انه نبی مرسل خبره پويږي چې نبی مرسل دی نتا تلبسو د لبسنا معنا د التباس سره یعنی لا تلبسوا اليهودانيه بالاسلام قتاده سے حسن بصری دا هم مطلب د پوذکرو باندې مقصود بالنداء یا بنی اسرائیل لا تلبسوا الحق بالباطل یا بنی اسرائیل لا تكتموا الحق حال دا انتم تعلمون تكتمو د ضمیر د فاعلنا د جمله د انتم تعلمون به حال شي مبتدا او خبر دی واقیموا الصلاة واتوا الزکاة عطف کا پوز قربان یا بنی اسرائیل اقیموا الصلاة نو صلاة مفعول اقیموا مراد د صلات نه صلات المؤمنین شو صلات قرآن کریم کې په مختلفو معنی سره مستعمل دي په معنا د استغفار او د دعا سره هم راځي وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم بخنا وتغواړه صلی علیهم معنا بخنا وتغواړه یا دعوات الرسول چې راځي نو دعوات الرسول په معنا باندې د صلات مغفرت نزول د رحمت شو چې باری تعالی تمنصب والذي يصلي عليكم ان نازلی رحمت پتا سبحانه او دریم معنی د صلات مخصوصه کان مخصوصونا هغه دلته مراد یا مصلات سلورم صلات معنا سامع راضی عبادت گاهونا لهدمت صوامع بيع ومساجد وصلوات نم صوامع شو واتوا الزکات اور کوئی زکات لرا مراد د صلات نه صلات المسلمین شو چې مشتمل پر رکوع باندې او مراد د امر بالزکات نه زکات اسلامی شو چې هغه ربع نو عشر لسم شو او ربع د عشر سلوخته دی وخت کې زکات د يهودانو نه د زکات د اغي زکات سلورم روپۍ وا اغي سلورم روپۍ وا او زموږ زکات سلوختم روپۍ او زکات لغتن
په معنا د پاکوالی سره راځي. زکات الارض یبسها او په معنا د نیماو د زیادت سره راځي. او دغه زکات دا هم سبب د زیادت د اموالو دی، برکات پکې راځي. یربی الصدقات ويمحق الربا، زکات چې کم مال کی باری تعالی غزیتای. قرآن کریم کې زکات په متعدد و معنی او مستعمل په معنا د عقیده د توحید سره هم راغلي دي. ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، لا یؤتون الزکات په معنا د لا یقولون بکلمه التوحید سره ده. دویم زکات نه مراد زکات مفروضه لکدا موضع آتو الزکات. دریم زکات په معنا د صلاح باندې من تزکا معنا من اصلحا. سلورم زکات په معنا د صدقه فطر سره قد افلح من تزکا، مراد تن صدقه د فطر دا. پنځم زکات په معنا د حلت سره انظر ایها ازکا طعاما ای احل طعاما. هغه اصحاب کهف چې شخص لګلو. پنځم زکات په معنا د صدقې سره وحنانا من لدنا وزکات. نو زکات معنا صدقه وا. شپږم زکات په معنا د برکت سره یزکون انفسهم ای یبرئون انفسهم. نو دلته په معنا د زکات ورکعوا مع الراکعین. نو مع الراکعین دا مفعول د ورکعوا د پارش. او رکوع لغتن په معنا د انحناء. داغه د مانیت وغیرہ چا د ارکانو نکړل چا د واجباتو نکړل. راجح مذهب حنفی دا چې واجب. او مراد عیننا مصلین دی، ذکر د جز د مراد نه کول دی. ذکر د رکوع مراد ته صلات. لکه قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. قرآن الفجر نو مراد د قرآن نا صلات الفجر دے. ذکر د قراءت دے، مراد ته نقل صلات دے. ذکر قراءت معظم رکن سبئی په مانځ کې. وقرآن الفجر وصلات الفجر. یا لك حدیث کې راځي من ادرک سجدة من الصلاة فقد ادرک الصلاة. نو مراد د سجدې نه رکعات دے، کوئی ټینګ کړه. ورکع مع الراکعین مع المصلین. ندی کی اشاره دیتا شو چې منځ کوي او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو. د يهوديانو منځ خو رکوع پکې نه و. نو دا ورته خای چې د مؤمنانو په شان منځ کوي مع الراکعین مع مصلی دین محمدنا. د دې شان منځ شروع کوي. دا رکوع امام احمد رحمت الله علیه او داودی ظاهری فرض غنی. دا جماعت دوما ورکعوا مع الراکعین من مع المصلین. امام احمد او داودی ظاهری دې ثنا الحدیث جمع فرض غنی. او بغیر د فرض جمع نه منځه کې دې نشي بل. عربو ته چلا د سره وې ځان ته مون نه کوي. ولاړ به چاته ګوري سړی پیدا شه بس لاس نه نسی ودري ځان تمون نه ځان تمون کیږي نه څنګه فرض پاتې کیږي. او جمهور امام شافعی امام مالک امامنا دې ته سنت مؤکد وایي. دلیل د دې لپاره حدیث دی الجماعه سنت مؤکده لا يتركها الا منافق. هغه دلیل. بل صحابه حالات دي چې با ځان رسیدګي به کولا. دا ضرور نه چې
کې نه دوی نه کله جمع نه راتلې کله کله به دوی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به تپوسو کا فلانه ولی نشتا تپوس به نو پکور کې باغمون ټول راځي چې په دې نه کول دغه منځونه د صحابه په کوم وخت کې وای حاضری نه وکړي قبول او مستجابو کنو دله د جمهور دي چې دار سنن نه دا فرایض نه دا تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم نزول د دې کریم عبد الله بن عباس سے فرمای په حق د رجل د يهوديانو کې وو چې دې قرابت ایمان راوړې خپلوان نو دا ورته وویل چې په سم دین باندې مونږه سے عزت شروع کړې ته په سم دیني او صباتو کا په خپل دي صباتو نو دا اعتراض ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم مراد دبر نام دے مقام کے یا تمسک دے پا کتاب یا اتباع دا محمد مصطفیٰ دا یا صدقہ دا آیا تاسو امر کوئی خلق لرب البرین تمسک دے کتاب حال دارے چی یاد استقام فرزق زان اخبلا یا پا اتباع سلام موزان مو یاد استلے یا پا ځان مو یاد استلې نو دا خپل مورد پورې تعمیم ورکولې کېږي سو امر کوي بل را بالطاعات او ځان یاد وباسي نو دا ورته شاملېږي ولې ته وایي دا خو یهودو باره کې نازل دی علماو ته دی ولې متوجه دغه شانته حکم زمونږ دین کې عالم ته هم راجع شوی دی یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما تفعلون کبر مقتا عند الله تقولوا ما لا تفعلون نو دا غي معنا او دا معنا نو اگر که يهود پر کې نازل دي خو خپل مورد پورې به تعمیم ورکولې شي کچا صدقه خسته د خصوص او سره لګي اتامرون الناس بالصدقه اونان پوسکما مولا سے خپل کله خیرات کوي خپل تیډر فضایل بیانوي کم مولیان چې مشایخ سره تعلق لري پیرانو سره سنا سره تعلق د پیرانو خاص ډیر خلاصي په خیرات عادت دي او دا وچ کم مولیان ډیر جامد حجر دی ګوره دا داسې حجر دی چې یو روپۍ نه خیرات دی دا وایي چې دا صدقه اوامر ټول عوام تراغلي ما تر سره راغلي دي نو دا مولا سے بھی تقریر کړو چې جمعې په ورځ غلال کې نو ډیر اجري نو دا تقریر کور کې بیبي اوریدل یو کور کې چا وړو شکرانه کې هغه حلال کړو مون خلاص شو چرار نو چرګي چې یو ډیر خوشاله دی بیبي ته وایي رزما تقریر ته تاثیر وکړاوي څنګه یو مقتدیانو کې چا باورېدل یو ګوره چې چرګ راولې غره دا ما تقریر کړی ښا دا هم اورېده دا ما لال کړی چا نه دراوړې په ما تاثیر مولا صاحب پیو غزولې بس 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 وې زه نور مړ شوم هغه څه چل کړی او ما تبای وکړه سترګې پټې کړې وې زه مړ شوم غب شپ